څراغ راډیو ده. په څراغ راډیو کې د استاد محمد معصوم هوتک په ویاړ ځانګړې غونډه روانه ده او زما نه پوهېږي بیخي په دا 2019 څخه بالکل بیا تر اوسه پورې داسې وخت نه دی راغلی چې زر صاحب دې په دا رسمي غونډه کې زموږ سره ګډون کړی او بس زه و جانان ما خو ځان ته راځي زه و جانان دواړه څنګ پر څنګ ناست وو بس که د کال ښه ټوکوي دا دي او دوی به په دې خاطر زموږ لاسونه مچوي چې موږ د دوی چمپلان سم کړي دي. ورور یې ګوره خور یې غواړه ما دې ورور لیدلی دی تلم د مرګ پر لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې ستا دا اصول خاطرو کې هوتک صاحب نه دی یاد کړي بیا ما ورته وویل ما هغه بل کتاب هم شته نو تاسو چې زه یاد کړم تاسو د خدای په یاد سئ. زه خوشحال کمزوری نه یم چې وډار کړم چې وډار پشکاره نارې وهم چې لویه راکړه. السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خیر راسئ. زرچینار میډیا او سمین میډیا ته ښه راغلاست. څراغ راډیو ده. په څراغ راډیو کې د استاد محمد معصوم هوتک په ویاړ ځانګړې غونډه روانه ده. په دې غونډه کې به د کندهار د فعال شخصیتونو سره شاعرانو سره زړه خواله کوو. ورځو به د استادانو ښې ویناوې او خبرې به اورو. راسره اوسئ. د څراغ راډیو په تالار کې استاد محمد معصوم هوتک صاحب د ابایي ټاټوبي له غیږ څخه ډېرو درنو لیکوالانو شاعرانو او د څراغ راډیو اوریدونکو ته چې همدا شیبه زموږ غږ له نوي شاعرنۍ اف ام څخه په ژوندۍ بڼه اوري په ټول ادب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عتیق الله مختار یم. تاسو ټولو درنو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایم. خدای جل جلاله مو هر کله راوله. ستاسو یې قدمونه زموږ یې لیمې. د پروګرام د پیل او لا ښه ښکلا لپاره حافظ قدرت الله عاصم په ډېر ادب او درنښت رابولو تر څو راسي او د قرآن کریم څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. حافظ قدرت الله عاصم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. موږ ویاړو چې نن له بېلابېلو سیمو څخه درانه استادان فرهنګپالان شاعران لیکوالان او ځوانان سره راټول سوي څو د استاد محترم د علمي ادبي او فرهنګي خدمتونو یاد تازه کړي او د هغوی د شخصیت بېلابېل اړخونه راوسپاړي. همدا شکل هیله ده زموږ دا ناسته د فرهنګي یووالي ادبي ودې او فکري تبادلې لپاره هم یو ښکلی فرصت وګرځېږي. د درانه استاد له راتګ او ستاسو ګډونوالو د ګډون څخه ډېره مننه چې خپل ارزښتناک وخت مو د ادب فرهنګ د یو ستر خدمتګار د درناوي لپاره ځانګړی کړ. د استاد سره ډېر قدرمن استاد ښاغلی رشاد صاحب ته، ښاغلی استاد رفیقي صاحب ته، همدا شکل قدرمن فرهنګپال شخصیت حاجي صاحب ظاهرجان سرک صاحب ته او د موسیقي له ډګره څخه ډېر قدرمن استاد چې د نورو استادانو په څنګ کې په دې برخه کې په سلګونو شاګردان روزلي دي او دغه سره ښاغلي بنا صاحب ته او تاسو ټولو ځوانانو ته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی خدای مو هرکله راوله. چې د پروګرام لپاره نورې ویناوې هم شته، نورې خبرې هم شته او کیدای شي په دې پروګرام کې
یو شمېر ترنموونکي خواږه ترنمونه هم پروګرام ته وړاندې کړي او د همدې لپاره زه خپلې خبرې همدلته رانغاړم. بیا هم ستاسو له راتګ څخه یوه دنیا مننه. خدای مار کړله راوله په راتګ ګډون او مهرباني او خواخوږي او دا شکل ستاسو په مینه باندې ډېر زیات خوشحاله شولو. ډېره زیاته مننه. نور مو ودان. ښاغلی استاد شیرشاه رسا صاحب په ډېر ادب او درنښت درې سره بولم تر څو راسئ او تاسو درنو ګډونوالو ته خپله وینا واوروي. د ستر څښتن په سپېڅلي نامه د دې درنې غونډې دروند میلمه زموږ تاسې د اوسني عصر د پښتو ژبې او علمي تحقیق یوه لویه هستي، لوی عالم، تکړه لیکوال، محتاط او خوارکش څېړونکی او د متنپوهنې په برخه کې چې اوس د یوه کامل زبده روزګار تحقیق لقب دته ورکړه سوی دی استاد هوتک صاحب. زموږ تاسې د کندهار او د افغانستان د تعلیم په برخه کې زموږ تاسې ډېر دروند شخصیت رفیقي صاحب محترم، د موسیقي ستر خدمتګار استاد رحماني صاحب، زموږ تاسې فرهنګي و د فرهنګ پال قدرمن څرک صاحب، همداراز انجینیر صاحب بینا او ټولو ګرانو ځوانو لیکوالو، شاعرانو، فرهنګیانو، ادیبانو، ټول ستړي مسئ، ماښام مو نیکمرغه. زما دپاره ډېر د ویاړ او د خوشحالۍ ځای دی چې نن زه خپل ځوانان او بالعکس د څراغ راډیو ټول مسؤلین او کارکوونکي د خپلې یوې داسې لویې علمي هستۍ په درنښت نن راټول سوي دي او دغه درنه غونډه یې نیولې ده. واقعا موږ تاسې د افغانستان په پخوانۍ پلازمینه او ستر سیاسي او علمي مرکز اشرف البلاد او دارالقرار کندهار کې د دغسې علمي غونډو نیول یو څه پټ سوي دي او دا د خوشحالۍ ځای دی چې بیا د دغسې علمي غونډو یوه نیکمرغه پیلامه د دغه درانه شخصیت له راتګه سره او له حضورو سره بیا هم سره پیل سوې ده. خدای دې دغه نیکمرغه لړۍ دغسې نوره هم پسې وپالي. د دې او دغسې ورته غونډو جوړېدل او د دغسې درنو شخصیتونو، علمي او نومیالیو انسانانو درناوی او درنښت او لمانځنه او ستاینغونډه د دې ټولنې د فکري خوځښت او د علمي پرمختګ لپاره یوه ښه وسیله زه ګڼم. موږ تاسې د دغه اوسني قشر د اذهانو د تنویر لپاره دا ځینې اړتیاوې او مجبوریتونه لرو چې باید د دغه لارې موږ وکړی سو چې د اذهانو په تنویر کې یو څه کار وکړی سو چې یوه او ډېره اغېزمنه او ګټوره لاره یې د دغسې علمي غونډو راټولېده دي. نامناسبه به نه وي چې یوه
غلطي مشهوره اصطلاح په موږ کې دا ده چې جاپان او افغانستان یوه وخت استقلال اخیستی دی. نو د ځوانانو لپاره یا د ډېرو انسانانو لپاره دا پوښتنه پیدا کېږي چې جاپان کوم ځای ته ورسېدی او موږ په کوم حال کې یو. که څه هم د استقلال اخیستل د جاپان او د افغانستان په یو وخت کې نه دي، خو زما په خپل ځام او فکر یوه پلمه د دې اصطلاح دپاره سته. هغه دا ده چې 1888 کال موږ په جاپان کې د میجي امپراتور د پیل کال دی او د میجي عصر په جاپان کې چې دی هغه په علمي لحاظ د یوه لوی تحول پړاو ګڼل کیږي. دا هغه دور دی چې امپراتور د علمي تحصیلاتو یا د لوړو تحصیلاتو لپاره په کال کې 200 بورسونه و اروپا او امریکا ته ځانګړي کړل، سره چې دوی به ځي او تحصیل به کوي، بیرته به جاپان ته راځي و دغه انتقال د علم دپاره به باید کار وکړي. دغه کال مصادف دی په افغانستان کې د امیر شیر علي خان د دوهمې پاچاهۍ سره او د امیر شیر علي خان د دوهمې دورې د پاچاهۍ موږ تاسې په افغانستان کې تقریبا له مطبوعاتو سره، له معارف سره، له مدنیت و تمدن سره او د اذهانو د تنویر لپاره یو ډېر لوی ارمان له امیر سره و او د امیر تر څنګ د ده له ټیمه سره چې موږ تاسې خپله علامه سید جمال الدین افغان لرو، موږ تاسې سره ډېر مفکر انسان چې د ده تر څنګ ولاړ و سید نور محمد شاه لرو. دا ټوله هغه ټیم و چې د افغانستان لپاره یې د یوې منورې ټولنې د جوړېدو د اساساتو طرحه وړاندې کړې ده. نو زما په اند فکر دغه ورتهوالی د جاپان او د افغانستان د یوه کال د استقلال اخیستو مسله استقلال نه دی، خو د مدنیت و خواته د لارې د پرانیستلو یو ورتهوالی په دې کلو کې سته. نو په دې خاطر باندې دغه یو اصطلاح راغلی ده. نو موږ تاسې له نن څخه تقریبا 160 کاله وړاندې په افغانستان کې د تنویر لپاره، د تمدن لپاره او د مدنیت لپاره سره هڅې راپیل شوي او هغه هڅې وې چې موږ تاسې د دې اغیزه او تاثیر تر افغانستان د باندې لا هم محسوسوو، تر هند، تر مصر او تر شام پورې موږ تاسې د دغه افکارو د تاثیراتو اغیزې وینو. نو خدای دې دغه زموږ تاسې د علمي هستیو په برکت او د ځوانانو په هاندو په تلاش د دغسې مسیر د پاره د زمینې د مهیا کولو دغسې مواقع وي، د خدای نورې هم سره ډېرې ولري چې موږ تاسې د خپلو علمي هستیو مشرانو په برکت د دوی په لارښوونه موږ تاسې دا ټولنه و دغسې مسیر ته برابره کړو چې بیا د هغه پخوانیو شخصیتونو د ارمانو د پوره کېدو لاره موږ تاسې ته پرانیزي. زه متیقن یم چې دغسې غونډې زموږ تاسې د دغه ارمان د پوره کېدو دپاره خورا ښه وسیله ګڼل کېږي. ستاسې له ټولو څخه زه بیا هم د څراغ د راډیو له ټولو مشرتابه او کارکوونکو څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ستاسې د ټولو له ګډونه څخه مننه کوم چې د دغه مواقعو د جوړېدو دپاره ټولو هڅه کړې ده. واقعا د ستاینې او د مننې وړ خبره ده. ستاسې د پاملرنې څخه ډېره مننه. که خبرې هڅه ډېرې سوي وي سره زه معذرت او عفوه غواړم. ډېره ډېره مننه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. په واقعیت کې د دغه غونډې چې زه راغلم ما ته زما د اوسني حالت ته یو نوع
یو لوی سبب شو زما د خوشحالۍ او زه ډېر خوشحاله شوم لکه د مخه چې محترم شیرشاه صاحب وفرمایل چې زموږ دغه علاقه اوس د اوسني شرایط په کندهار کې دغه زموږ یو لوی هیله ده چې یو د بله سره راځو چې دا غونډه د محترم وطق صاحب په ویاړ جوړه شوې ده د څراغ راډیو د ټولو کارکوونکو په خاص ډول سره د هغه د رهبرۍ څخه زه د زړه د کومې څخه درناوی کوم او شاباسي ورته وایم د محترم وطق صاحب په اړه خو زه فکر کوم چې دا شی دې نه وي پاته چې سړی ووایي چې د ده هغه اوصاف یا دغه موضوعات چې موږ تاسې یوه د ده په خپله څه چې ده درلودله په دې کې چې درلود هغه یې په توقیر کې راوایسته د مخه موږ تاسو د شاهدان یو بس یې هغه څه چې موږ باید د ده په اړه باندې وویاړو او هغه توصیف یې کړو هغه په خپله شیرشاه انجینر صاحب شیرشاه یادولي وکړه زه به دغه ډول درته ووایم چې وطق صاحب د کوم وخت څخه چې زه پېژنم او چې وطق صاحب ولې وطق سوی دی ولې نور موږ داسې ډېر خلک لرو ډېر استادان تېر سوي دي په کندهار کې ډېر خلک دي هغه ولې دغه درجې ته نه دی رسېدلی حال دا چې دی د کندهار څخه ډېر عمر دمخه مهاجر سوی دی تللی دی مګر بیا هم دغه ویاړ او دغه احترام او دغه عزت دته په مخه سوی دی آیا دا یو تصادفي موضوعات دي که نه زه چې پېژنم د دې کورنۍ هم پلرنۍ کورنۍ هم مورنۍ کورنۍ دا دواړه هغه کورنۍ وې چې په کندهار کې د علم او ادب په اړخ کې د رشاغو وتلي انسانانو د وطق صاحب نیکه پروردګار دې رحم پر وکړي مولوي صاحب سالم احمد تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې هغه د کندهار د معارف د پلان په نامه باندې یاد شوی دی او د هغه تر وزر لاندې د هغه د علمي چتر لاندې دا سړی رالوی شوی دی او د هغه وخت څخه چې دی په ښو په بد پوهېدلی دی او دغې لارې ته هڅول شوی دی هغه د مخه د خبر وفرمایل چې هغه رشاد بابا د ده یو لوی محرک او د ده انګېزه د ښه والي او د علمیت د ادب پوهنې په کار کې د هغه لویه انګېزه یې ده نن موږ په کندهار کې یوازې د وطق صاحب نه بلکې موږ ډېر لوی شخصیتونه درلودل چې هغه متاسفانه نن نه لرو مګر تاریخ داسې حرکت راکوي که چیرې دغه لارې موږ لکه دا نن چې موږ راټول شوي دغه لارې موږ نورې هم مخته بوځو نو د خدای نخواسته سببه وطق صاحب نه موږ غواړو چې د داسې شخصیتونو لپاره دغسې ټولنې لکه دا نن چې لرو هغه مخته واچو او دغه انسانان چې لکه اوس که موږ تاسې رشاد بابا راواخلو یا حبیبي صاحب راواخلو دا که چیز موږ ته ژوندی وای اوس به موږ ټوله په راته څومره خو دغه هغه پډې دي چې د علم پډې دي مګر ریښې شکر دا یوه ریښه یې موږ په خپله وطق صاحب نو وطق صاحب ته د پروردګار علامه څخه موږ عمر غواړو او ټولو ځوانانو ته دغه راډیو د لارې څخه زه وایم چې د خپلو شخصیتونو احترام وکړي او د هغه په لار باندې ولاړ شي مننه تشکر د پروګرام په دې برخه کې راګرځو یو ترنم در باندې اورو د ترنم لپاره ښاغلی سید نور ساحل په ډېر ادب رابولم تر څو راسي او تاسو درنو او ګډونوالو او اورېدونکو ته ښکلی ترنم واروي ښاغلی ساحل صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ټولو برخوالو په اجازه ډېر خوشحاله سوم چې د کندهار درانه مشران د نږدې څخه وینم الله مو تل ژوندي لره او محترم حاجي رحماني صاحب هم دا ډېر وخت نه ولیدلی
الله دې ژوندی لري قربان اوسم حاجي رحماني صاحب او ټولو لیکوالانو په اجازه زنګل دې پکښ راج د سرمشانو دې لالایا تیارو زپلې خلک دې زموږ په خوا کې کښېني موږ کړی انتظام د رڼاګانو دې لالیه مشکر ته چې څراغ لیدلی ځان مو پرې سوځالی زموږ خدا دت پتنګانو دی لالیه د دې سړي په مینه کې خوبونه حرام سوي د دې سړي آرام په دوايانو دی لالیه مړ حسین زنده باد او مرداباد نارې وهالې وطن خود وطن د بادارانو دی لالیه توپان مو د وختونو پر شازه کتم بولې چې سر باندې مسوري د یارانو دی لالیه نشکار او نمخیل راځي چې سر پر سر سو یو جنگ دی را په غاړه د پیریانو دی لالیه غزل کښې د اقبال کا د خالونو ذکر نسته مضمون خو پکښې ستا داداګانو دی لالیه تلم د مرګ پر لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې څنګه دې زما دیدن کوه سر دې هم ساته څنګه دې زما دیدن کوه سر دې هم ساته څنګه د دوو سترګو په ارمان مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې هسې لکه تیږه بې پایدې پروت وې را جګ مې کړې هسې بې پایدې پروت هسې لکه تیږه بې پایدې پروت وې را جګ مې کړې زر مې کړې الماس مې کړې شګران مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې زه چې در مایل سوم د هر چا پامې در واړوه زه چې در مایل سوم د هر چا پامې در واړوه ووایه مشهور پر ټول جهان مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې څنګه د غربت له زندګایه مې راوایستې څنګه د غربت له زندګایه مې راوایستې څنګه د ښایسته کلي خال مې کړې که نه مې کړې
ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې تا ویل فطرت مینتوب به د ځواني وخوري تا ویل فطرت مینتوب به د ځواني وخوري ما پر ځواني وخوړه حیران مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې تلم د مرګ پر لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې ژوند د رښتیا ووایه پښېمان مې کړې که نه مې کړې مننه ستاسو راټولو سره لاس پر خوله د قهرېدلې نړۍ کښېږده د وطن پر پرهارونو پټۍ کښېږدئ زما د دید پرته یې مه ښخوئ خیر دی زما د دید پرته یې مه ښخوئ خیر دی زه درځم په هدیره کې مورکۍ کښېږدئ له سید نور ساحل څخه نړۍ مننه چې د پروګرام په دې برخه کې تاسو درنو ګډونوالو ته ښکلی ترنم واوروئ راځو د ویناو لړۍ ته د ویناو په دې برخه کې حاجي صاحب زرجان ترک په ډېر ادب او درنښت رابولم تر څو راسي او تاسو درنو ګډونوالو ته خپله وینا واوروي ډېره مننه زه ټولو راغلو مېلمنو ته او په لومړي قدم کې د ښاغلي حیات خان همت مدیر همت ته آفرین وایم زه ډېر خوشحاله یم چې داسې غونډې کې ګډون کوم چې هلته استاد هوتک صاحب ګډون لري استاد رحماني صاحب راغلی دی پس ډېره وخته مې ولیدی دی ګډون لري نو هیله ده زما سلامونه احترامات ومنئ بد به نه وي زه به د استاد اخترمات خان معلم صاحب چې د استاد هوتک سره انډیوالي د دې انډیوالي په وروري بدله وه او ډېر ټینګ انډیوالي و د هغه یادونه مو وکړو نو یو وخت زما د صلح خاطرو په نامه یو کتاب چاپ سو نو اخترمات خان په پنخه رالی داسې په خوش کې راته وویله که څوک زموږ استاد و ما سره ښه دغه درلوده ښه راشدار شو دا مو سره درلوده ول تا د صلح خاطرو کې هوتک صاحب نه دی یاد کړي بیا ما ورته وویل ما هغه بل کتاب هم شته په هغه کې د ذکر ستا کوم هغه وروسته چاپېږي نو بیا خوشحاله شو ورته ښه دی نو هغه کتاب کې ما د هوتک صاحب څه ذکر کړی دی نو بده به نه وي چې تاسو ته زه هغه ووایم استاد محمد معصوم هوتک د کوچنیوالي څخه مې د ده له غږ رنګ تمثیل او نطاقي سره مینه وه ده پخوا د سرک تخلص کاوه کله چې دا تخلص ده پرېښود ما پر ځان کښېښود په 1951 شمسي کال د کندهار په علي درمانیون کې محصل و هغه وخت به کله کله کنفرانس ډرام او کنسرت جوړېدی چې دا کار ډېر وختونه د کندهار په ښوونځیو او لیسو کې هم کېدل خو د درمانیون د کنفرانس رئیس به معصوم هوتک و په ډرامو کې به یې هم برخه اخیسته او ډېر تکړه ممثل هم و زما تر اوسه په یاد دی چې د بې سواده او کلیوال خان په رول کې دومره ښه رول ولوباوه چې د نندارچیانو ډېر خوښ شو او خورا ډېر چکچکې ورته وسوې په ډرامه کې د ورکړل سوي رول سره سم یې دومره ښه غزل وویله چې ټولو ګوته په غاړه ورته ونیوله که یې دا لا تعقیب کړی وای اوس په خوږ آوازه سندرغاړی هم وایي د دا اکا مرحوم اولادي خان ریشه دې خدای وبخښي د دغه سردار مدد خان په چوک کې دوکان درلود د کاکولا او د پانتا نمایندګي وه نو زما پلار دې خدای وبخښي هغه به هم کله کله د هغه انډیوالو راتلی به دلته به کښېنستي نو خپله معصوم په هغه وخت کې معصوم خلکو بلي دی به هم دلته مالیدي اولادي خان ریشه د دغه کاکولا پانتا کمپنۍ د خرڅولو نماینده و دا شرکت د کام په نامه و چې له یوې امریکایي کمپنۍ سره د افغانستان دولت هم شریک و په ټول افغانستان کې د څښلو یوازې دا دولتي تولیدات ډېر خرڅېدل که به باچا و که به وزیر و یا د چارسو مزدور ټول دغه یو ډول کاکولا پانتا څښله
یو ورځ مې پلار ته وویل مال ته له معصوم سره شناخت لرې په دې خاطر مینه نو سره ولیدلې پلار مې راته وویل چې و نو ما ورته وویل ستا او د ده په نظریات کې شاید فرق د ایزبان دی او ته ځوان سره ستاسې نظریات په فرق سره لري نو ته د ده نظریات نه غندې پلار مې راته وویل ول دا یو خبره زده کړه زما څه ول په هر مجلس کښېنستلې که د یو چا په خبره خوا به جدله ته به هېڅ نه ورته وایه که زه د ده نظریه وغندم بیا خوا به جېږي معصوم هوتک په کندهار کې ښوونکی سو تر دې وروسته به ما کله کله په میرویس ټول کې لیدی دلته هم د پخواني ګردا په شکل د کندهار ځوانانو مجلسونه کول موږ به هم کله کله پر راټول وو استاد په 1359 کال کې کابل ته کډه سو او د ارواښاد علامه رشاد بابا مورید سو د هغه څخه ډېره برخه یوړه د علامه رشاد بابا پر ځای اوس د خلکو ته په مراد رسیږي معصوم هوتک په کابل پوهنتون کې محصل و غالبا به 1463 شمسي کال و په هزارګل سرای کې مې د شاه احمد بزاز په دوکان کله کله ورسره لیدله دا وخت نو دوم زه پیژندلم او په نظریات کې ډېر تغییر راغلی و معصوم هوتک صاحب د پوهنتون څخه فارغ سو بیا تر ډېرو خواریو او ناهیلیو وروسته پرېکړه وکړه چې وطن پرېږدي او خارج ته ولاړ شي په 1480 شمسي کال کې د احمد علي اخندزاده په سرای کې کوټې ته راغی او تر ښه مجلس او چای څښلو وروسته د کراچۍ حواله راڅخه وغوښتله ما هم حواله ورکړه دا وخت نو کندهار ښار د زیاتو جګړو له امله هسې ګروپ پروت و ټولې ودانۍ نړېدلې وې شاوخوا جنګونه شروع وه هوتک سره ورته وویله کوښښ وکړئ چې د کندهار ښار عکسونه واخلې ځکه دا ښار په دغه اوسني حال نه پاتېږي دا به یو وخت عکسونه ډېر تاریخي ارزښت ولري د اختر په رخصتیو کې د کندهار ډېر ځوانان کراچۍ ته تلل ورې به د کندهاریان د همیشني عادت سره سم په لنګر چټه او د کراچۍ په نور ځای کې میلې کولې دا هوس ما هم کاوه او د انډیوالان سره به دې میلو ته تلم یو ورځ ما یو ملګري اجمعود هاشم په ملتیا د هوتک صاحب کور ته ورغلو ښه بانډار مو سره وکړ او د دې وروسته به دی کاناډا ته ولاړ استاد ډېر تالیفات او پښتو ژبې لپاره ډېر لیکنې وکړلې د ډېرو نړیوالو غونډو او سیمینارونو کې برخه واخیسته په دې ډول یې په افغانان کې شهرت زیات سو په ویاړ یې د هېواد دننه او د باندې ډېرې غونډې جوړې سوې او د ښه نوم خاوند سو د ادب پر اسمان یې ځلا څو چنده ډېره سوله استاد ته خدای تعالی په لوړ استعداد سربېره ښه اخلاق او نرم طبیعت هم ورکړی دی د خپل وطن او وطنوال سره ډېره مینه لري د ښه شا د درلودلو په وخت کې کوښښ کړی چې په کال یا 2 کال کې افغانستان ته راشي دې کندهار ته راشي د کندهار زاړه ځوانان پر راټول وي او علمي استفاده ځین کوي نو خدای تعالی دې جوړ او روغ لري نو به دغه ځای بس کو ډېر مننه تشکر د هر څه د مخه محترم درنو استادانو مشرانو او زموږ ګران میلمه محترم رحماني صاحب ته خپل احترامات او نیک هیلې وړاندې کوم او هم د دې محفل ټول اشتراک کوونکي ټول ځوانان ټول نوی نسل او ټول د ادب او علم شایقینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د جناب هوتک صاحب په باره کې زه دونه خپل وس نه وینم چې څه ووایم هغه څه چې یو څه د ویلو څرک صاحب یې پخوا بیان وکړي او نور دوستان هم په دې هکله چې د علمي څېړنې تحقیقات کتابونه ژباړي او څه کوښښونه چې کړي دي هغه زما درڅه ویل وړي دي زه به د ده د استاذۍ د وختو یو څه درته وایم محترم هوتک صاحب زموږ غالب ګمان په 10 صنف کې د انقلاب اول کال هم و دی زموږ استاد و نو 3-4 مضمونه یې موږ ته تدریس کړي دي یو مضمون د دی چې فزیک و فزیک یې موږ ته داسې فیصله اگر چې ډېر سخت فزیک و داسې راته اوړه اوبه کوي چې تر اوسه پورې زه ټول هغه تعریفونه زما په یاد دي
یو کار چې بیا نه شاته سوی و او نه وروسته بیا موږ د هغه مثال لرو. دی زموږ 2 صنفه ساینس 12 و. په هغه سختو شرایطو کې د کندهار میدان هوایي ته بوتللو او د نیوټن د هغه عمل و عکس العمل قانون د تشریح دپاره یې دوغنده هلې ځلې وکړې. موږ دپاره یې هغه میګ ابدا جنګي طیاره وه چې په هغه وخت کې چالاني ډېره اسانه نه وه. د دغه واقع هغه پیلوټ یې راوستی، طیاره یې موږ ته چالانه کړه. دغه حرکات چې څنګه هغه عمل کوي او څنګه عکس العمل کوي دا یې د نږدې څه په موږ ولیدله. او یو بل وخت چون موږ په مشرقي لیسه کې وو او مشرقي لیسه یو څه په اصطلاح د کوڅو لیسه وه، اگر چې د دغه استادانو په برکت ورې ډېر تکړه شاګردان پکښې کې وه، خو بیا هم د لابراتوار کم وسایل چې موږ د هغه کمبوتي درلوده د یو ګاز د نیون ګاز په نامه د دغه د حرکت د ښکاره کولو دپاره موږ د مشرقي لیسې څخه میرویس لیسې ته بوتلو. او هلته شهید صادق خان په نامه د فزیک استاد و چې ډېر وتلی استاد و. نو دغه تجربه یې هلته موږ وکړه. در مخه دی د اخترمات خان مرحوم صاحب نوم واخیستی، دا هم په مشرقي لیسه کې چې کم وخت چې به موږ تجربې کولې خپله د استاد په ګډون د استاد په موجودیت کې زموږ په لابراتوار کې به زموږ سره په اصطلاح ډېر هغه څه عملا موږ ته راښول. استاد پر خپل مضمون ډېر برلاسی و، هر مضمون چې و. دی زموږ د پښتو استاد سوی دی، زموږ د انګلیسي استاد سوی دی، زموږ د فزیک استاد سوی دی او په غالب ګمان چې د منطقو هم یو څه درس راته ویلی دی. خو هر مضمون چې بیا واخیستی تا چې ول دغه مضمون د ټوله ژوند ویلی دی. په پښتو کې هغه څه راته وویله چې موږ په اصطلاح تر هغه وخته نه و اورېدلي و نه و لیدلي و. یو بل دغه دا و چې هغه خپل درس خو یې خپل راته وایه. بیا د فزیک د استاذۍ په دوران کې ځینې ساینسي اصطلاحات موږ ته د الفبا پر اساس باندې شروع کړه چې د اټوم دی، نیون دی، الکترون دی، دا ټول د انګلیسي څخه سیده موږ ته په پښتو تعریفوله چې هغه کتابچه خوشبختانه تر اوسه هم زما سره ده. په صنف کې داخلي انضباط باندې ډېر مسلط و، که څه هم د زموږ سره ډېر هم طبیعي یو ښه په اصطلاح د استاذ د یو مشر د یو پلار په سویه وضعیت درلودی، مګر دا چې مشرقي لیسه یو څه شوخه لیسه وه، نور شاګردان په ډېر احتیاط او په ډېر نظم سره د ده په ساحت کې په اصطلاح هغه ساعت تېروي. یو بله خاطره بیا هم درته وایم، شاید استاد به هم په یاد یې، زموږ په 10مې الف کې یو دغه چې نوم مې واخم کېنه وه د عبدالغني په نامه و، دا یو څه شوخ و. نو یا پلای لکه چې یو څه بې احترامي کړې وه، استاد نو بیا خوش کم و، دا چې هر څونه یې زموږ سره خندله و، خوشطبیه را سره کوله، حتی زموږ ته په پای کې کښېنستلو هورې به را سره رالی و، یعنې د باندې و او په بازار کې و او په مکتب کې زموږ سره الله سویه ډېر ښه وضعیت کوي. نو هغه هلک یې زما در اوسه په یاد دی، د سیم په دغه کې یې لږ ورته راوغوښته داسې تک شینې کړي. نو استاد چې هر څونه زه ډېر ووایم، زه ډېر ښه خاطرات په دې ورسره لرم چې د مکتب د باندې بیا هم ما وده سره لیدل او د ده هغه مهر و محبت او استازي او لیاقت و هغه څه چې په یو خاص انسان کې موجود یې هغه د ده سره وه. نو زه یو خاص ممنون د ده د ښو کړنو، د ښه درس ویلو، اجتماعي آداب او هغه څه چې ما ته راښولي دي او زموږ هغه شاګردان چې زموږ په دوره کې وه ټول تر اوسه پورې د ده د هغه څخه مثمر دي په اصطلاح. زه چې کله کابل ته ولاړلم، دلته سخت شرایط و، یو وار دوه واره بندي هم شولم، ورې یو متفرقه د کانکور یو امتحان اعلان سو. نو دغه د دوی ښه درس، ښه ښوونه، په یوه هفته کې مې هم ثبت نام وکړ، په یوه هفته کې مې هم آمادګي ونیول، په یوه هفته کې هم کامیابه سوم پولیتخنیک. او دا زما کمال نه و، دا د استاد هغه ښه درس ویل به، د ده نور استادان چې وه هغه هم الله سویه د هغسې استادانو. نو زه چې زړه مې په اصطلاح ډېر غواړي چې ډېر څه ووایم او هر څونه چې ووایم هغه پر ده لږ ده.
موږ به دا دعا کوو چې خدای تعالی استاد ته صحت ورکړي، خدای تعالی ښه اوږد ژوند ورکړي، او یو ځل بیا مننه کوو چې په دغه نیستي او په دغه کاختي کې چې علمي محیط ډېر تنګ دی، مشکلات ډېر دي، بیا هم موږ نه یې هېر کړي. دا دې راغلی دی زموږ مجلس د ده د برکته څخه ګرم دی، او یو اصلي دغه دا ده چې د څراغ راډیو څخه باید ډېره مننه وکړو چې دغه پروګرام یې جوړ کړی دی، او دغه ځوانان چې ناست دي دا د پخوانیو استادانو او د هغو لیکوالانو او د هغو بابرکتو انسانانو سره اشنا کوي. نو د څراغ راډیو د ټول پرسونل همت صاحب او مشتاق صاحب او نور ټولو څخه ډېره مننه کوو. یو ښه د خوښۍ ځای لا دا دی چې محترم رحماني صاحب هم تشریف راوړی دی. محترم رحماني صاحب څخه ټوله کندهار ښه خوږې خاطرې لري، ولې دی د غم په شپه نه یې د شادۍ په شپه کې راغلی دی. نو ښه خوند داسې راکوي چې هره صحنه چې زه په یادومه د یو ښه پروګرام صحنه را په یادېږي، د یو ښه واده صحنه را په یادېږي، او د خوشحالۍ صحنه را په یادېږي. نو دا د یو خوشبختۍ محفل دی، دا د یو خوشبختۍ مجلس دی چې موږ مشران استادان، رفیقي صاحب دی زموږ د کندهار د په اصطلاح د تعلیم و تربیه علمبرداره دی، رشاد صاحب خو بیخي په اصطلاح زموږ اوس په ستورو کې د هوتک صاحب دی، رشاد صاحب دی، مشترفات دي، او څرک صاحب په دې چې وایي ستا حق شی دی، ډېر صفت یې کوي، د صفت په اصطلاح لوړ دی، هغه صفت بیا نورو ته پرېږدو. خدای تعالی دې د ټولو غم نه راکوي. او یو ځل بیا هم د څراغ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه دا دوستان چې دي هر وخت یې دا چې پروګرام جوړ کړی دی، او دغه د په اصطلاح د علم و د تعلیم و د رڼا و د ادب هغه مرجوان دي، هلته یې بیا عبور کړي دي، بیا یې غوړولی دی، بیا یې راپورته کړی دی. د دوی د پوره کامیابۍ، سرلوړۍ او د ټولو ځوانانو د ښه ژوند، خوشحاله ژوند او ښه راتلونکي په هیله ډېره مننه. خدای مو غم ورکړي. السلام علیکم. خوشحاله یم چې د دغسې درنو استادانو سره مخامخ ولیدله او د دې په مجلس سره مشرف شوم، او ستاسو ټولو درنو ګډونوالو په اجازه، خاصتا د محترم استاد رحماني صاحب په اجازه یو ترنم دی، هیله ده چې د خوښۍ وړ مو وګرځېږي. د سبا باد گذر په چمن بیا که په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکه، د سبا باد گذر په چمن بیا که په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکه. بینیاس خبر لناز چی ناسدی، بینیاس خبر لناز چی ناسدی، چی ناسدی. ستا دسترگو بلا واخلم ناس پر ما که، ستا ستا دسترگو بلا واخلم ناس پر ما که، د سبا باد گذر پر چمن بیا که. زلخ خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زلخ خپل بخت چاو ته فریاد کړم، فریاد کړم. چې پرونه رات مخونو نشا کړه، چې پرونه رات مخونو نشا کړه، د سبا باد گذر پر چمن بیا که، په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکه. عاشقیه سراسر واړه بلا ده، عاشقیه سراسر واړه بلا ده، واړه بلا ده.
ما پر ځان ځکه قبول دا بلا کړه ما پر ځان ما پر ځان ځکه قبول دا بلا کړه د سبا باد گذر پر چمن بیا که په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکه زه خوشحال کمزوري نه یم چې بډار کړه زه خوشحال کمزوري نه یم چې بډار کړم چې بډار پشکارا ناره وهم چې لرا کړه پشکارا ناره وهم چې لرا کړه د سبا باد گذر په چمن بیا که په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکه په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکه شکر ټول دوستانو ته د زړه له کومې احترامات سلامونه ډېر د افتخار ځای دی چې د جناب استاد جناب رشاد صاحب حاجي صاحب ظاهر جان جناب رئیس صاحب او انجینر صاحب د ټولو په دیدار باندې مې شرف شوی دا زما لپاره د خوشبختۍ ځای امادګي نه لرم هېڅ نوع امادګي مې نه درلوده دا چې خبر شوم چې داسې محفل دی په ډېر افتخار سره مې عجله وکړه او راغلم د جناب هوتک صاحب سره ډېره سابقه لرم ځکه زموږ د دوی د کور په مابین کې یو بل کور دومره د نږدې مو سره پېژني او زموږ کور ته اکثر اوقات استادان راتلله د موسیقي استادان راتلله زما مرحوم پلار حاجي جیلاني ډېر شوقي و او هېڅ وخت یې زما ممانعت نه کوه په دې باندې نو جناب استاد به همیشه زموږ سره په دې غونډه کې په دې محفل کې د موسیقي شریک و بله خاطره دا وه یو ورځ ما موټر د کور راوایستې د دوی کشر ورور توپبازي کول هغه تصادفي زما د موټر ټایر د ده په ټوپ وموښتي په داود الله مو جنګ را سره کاوه بیا ما ورته ویل ما جنګ مو را سره کوه د بل توپ په ده رانیسم هغه ورځ یې په سویډن کې لایق کړ په یاد چې زما موټر زما توپ کې راکړ په هر صورت جناب استاد سره چې هر څونه مجلس وکړو بیا هم پر ډېره نه ده چې په مورد کې یو څه ووایم په مریضي یې خبر شوی یم تعالی دې د مځکې د اسمان ورته کامل صحت راکړي جناب استاد رشاد افتخار راوبخښي هغه وخت چې ما ته د اطلاعاتو او کلتور وزارت د استادۍ لقب راکړي نو دوی په ډېر ویاړ سره په ولایت کې ما دپاره پروګرام نیولی و او دوی ډېره عالمانه وینا یې وکړل او هغه وینا ما سره ثبت ده او څو ژوندی یم هغه همیشه دا مې افتخار د څراغ راډیو څخه یوه دنیا مننه چې زه ما ته دعوت راکړي او خارج کې ما ته زنګ راوهلی دی چې موږ ستا سره مصاحبه کوو هغه مصاحبه نو داسې مصاحبه نه وي چې هغه دې زه هر څه ووایم ځکه چې د راډیو سره د بل وطن څخه تماس نیول یو څه مشکلات لري نو بیا هم زه د دوی منندوی یم او دغه دوه ځوانانو چې ترنم وکړي بې حده زیات یې ښایسته ترنم وکړي بې حده زیات کاشکې دا زمینه مساعده سوی وای چې یو څه مو کار سره کړی وای په ګډه نو ستاسې څخه د انجینر صاحب سره ما په دا لوواله کې یو کور جوړاوه هره ورځ چې به تېرېدلم د سلام به مو سره کاوه متاسفانه چا مې نه دي ورسره خوړلي شاید چا یې ترې دعوت کړی وای اما سلام مو سره کاوه د رفیق صاحب محترم سره خو نو هغسې پخوانی شناخت دی
حاجي ظاهر جان همیشه لطف کړی دی مهرباني یې کړې ده زه په ښه یاد کړی یم زه ورته ممنون یم د انارګل مشاعره وه هغه وخت مو سره لیدلي دي بیا مو نه لیدلي ستاسو ټولو څخه یوه نړۍ مننه ستاسو قربان سم الله مو غم مه راکوه بس کمې ما وکړه نشم ما په اصطلاح بابا مې لکه زما دغسې حق ورجلا کړی ګمان مې داسې کېږي چې زما ورور افغانستان دی حیات خان همت نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې سلامونه وایم درنو استادانو ته ځوانانو ته او د څراغ راډیو ټولو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست واقعا زه ډېر خوشحاله یم سکون احساسوم ځکه هر د خیر کار سړي ته سکون ورکوي او زه پوره سکون احساسوم ځکه زموږ سره داسې شخصیتونه دلته وه چې د هغوی هره خبر زموږ او زموږ د بچیانو دپاره د سرو زرو په تول موږ به خپلو بچیانو او لمسیانو ته په ویاړ سره وایو چې موږ د معصوم هوتک صاحب د رفیقي صاحب د بینا صاحب د رشاد صاحب د جزار جان سرک صاحب او د حاجي رحماني صاحب د مجلسونو ګډونوال پاتې سوي او دوی به په دې خاطر زموږ لاسونه مچوي چې موږ د دوی چمپلان سم کړي دي نو دوی د خدای هر کله راولي هر کله چې راسي یو غزل فرمایش راکول سوی دی اجازه ده د استادانو په مخ کې خو سخته ده دا لیونتوب دی او که یا د هغه دی زور د وطن دا لیونتوب دی او که یا د هغه دی زور د وطن زه د عرب په طلا نه ورکوم سکور د وطن زما که غاړې خلاصوې بچی جوړ که هیواد زما که غاړې خلاصوې بچی جوړ که هیواد پر ما که پور وي نو یوازې به وي پور د وطن او ښځې خوږې دي خو عادي هم ځان ته وایي یادې ښځې خوږې دي خو عادي هم ځان ته وایي یادې څنګه به ورکم د جنت پر حورو مور د وطن او مجنون مې دواړه لاسه ښکل کړل ویل پیره زما مجنون مې دواړه لاسه ښکل کړل ویل پیره زما زه د لیلې په تور یم تور ته یې په تور د وطن او وی پښتونخوا به همیشه داسې پیغور د وطن وی پښتونخوا به همیشه داسې پیغور د وطن لکه چې تللی وي د کوره څخه مژور د وطن او نه وایم خدای مګر هسې بې اختیاره وایم نه وایم خدای مګر هسې بې اختیاره وایم لمونځ کوم تا لره او مخ مې دی پر لور د وطن او څومره چې سوځم د بیلتون د ساړه ژمي څخه څومره چې سوځم د بیلتون د ساړه ژمي څخه دومره مې نه سوځوي و همته اور د وطن ډېره ډېره مننه قربان د خوښ اوسئ درنو اوریدونکو او د تالار درنو حاضرینو د څراغ راډیو مؤسس او د امتیاز څښتن ښاغلی حیات خان همت و د تالار درنو ګډونوالو او د څراغ راډیو درنو اوریدونکو د پروګرام په وروستۍ برخې ته ستانه سوي یو د استاد وینا د پروګرام په وروستۍ برخه کې اورو اوس ځو د تحفو او جایزو لړۍ ته هغه تحفې چې د استاد لپاره د درنو همکارانو او درنو فرهنګپالانو لخوا چمتو سوي دي هغه به استاد ته په ډېر ادب او درنښت سره وسپارو لومړی ډالۍ د اعزاز بګړۍ ده چې د ښاغلي حیات خان همت صاحب لخوا څخه و استاد محترم ته چمتو سوې ده ښاغلی حیات خان همت صاحب او ورسره ملګري دي په ډېر ادب او درنښت دریځ ته تشریف راوړي او استاد محترم ته به د اعزاز بګړۍ ور پر سر کړي د څراغ راډیو او دغه د اعزاز بګړۍ او ترڅنګ ښاغلی شیرشاه رشاد صاحب ښاغلی حاجي زرجان سرک صاحب او ورسره رفیقي صاحب هم په ډېر ادب رابولو تر څو راسي په دغه مراسمو کې ګډون راسره وکړي رحماني صاحب تاسې هم کولی شئ مهرباني
د څراغ راډیو درنو اوریدونکو په تالار کې د سټیج مخ ته ښاغلی استاد هوتک صاحب په ډېر درنښت باندې د اعزاز بګړۍ ورته تړل کېږي. ښاغلی استاد رفیقي صاحب، استاد شیرشاه رساد صاحب او ترڅنګ یې حاجي صاحب عبدالجار جان سرک صاحب. احمد موسی کانید صاحب هم استاد ته د لونګۍ پر سر کولو باندې ډېره مننه. په لومړي سر کې استاد محترم له تاسو څخه، استاد رفیقي صاحب څخه نړۍ مننه، د استاد حاجي رحماني صاحب څخه نړۍ مننه. محترم د کانید صاحب په خپلو لاسونو په ډېر ادب او درنښت ډالۍ کې ښاغلی احمد موسی کانید صاحب دغه کتاب له ډېره وخته له ځان سره ساتلی و او بالاخره دغه کتاب د استاد صاحب د استاد عبدالشکور رشاد صاحب له کانید صاحب څخه نړۍ مننه. استاد محترمه تاسو همدلته پاتې سئ. د څراغ راډیو له مؤسس څخه هم بلنه څراغ راډیو مؤسس ته هم بلنه وکړو تر څو راسي خپل کتاب سپلنې هم نظر کړه. شعري ټولګه په ډېر درنښت استاد محترم ته په خپلو لاسونو باندې وسپاري. ښاغلی حیات خان همت صاحب خپل شعري ټولګه له انجینر مسعود رشاد څخه هم هیله کوو د څراغ راډیو د ادارې لخوا څخه ستاینلیک چمتو شوی دی د استاد معصوم هوتک صاحب لپاره چې ښاغلی ارماني صاحب او عبدالباقي بنا صاحب او ترڅنګ ښاغلی شیرشاه رساد صاحب په خپلو لاسونو دغه ستاینلیک و استاد معصوم هوتک صاحب ته په ډېر درنښت سره وسپاري. درنو اورېدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له سره مل پاته یاست او زموږ د تالار هغه پروګرام په ژوندۍ بڼه له 90.9 FM څخه اوري. ښاغلی انجینر صاحب مسعود رشاه احمدي هم مسعود شاه احمدي په بخښنې سره انجینر مسعود شاه احمدي څخه هم نړۍ مننه چې د استاد لپاره ځانګړې تحفه آماده کړې ده او ترڅنګ یې فیروز احمد تنویر صاحب ته هم بلنه ورکوو تر څو خپله ډالۍ د استاد لپاره چې چمتو کړې ده راوړي او په خپلو لاسونو یې و استاد محترم ته وسپاري. ښاغلی فیروز احمد تنویر د فیروز احمد تنویر صاحب څخه وروسته محمود الله عبرت صاحب هم و استاد محترم ته یوه ډالۍ چمتو کړې ده. له عبرت صاحب څخه هم هیله کوو تر څو دریځ مخې ته راسي او په خپلو لاسونو دغه ډالۍ و استاد محترم ته وسپاري. استاد محترم ډېر په بخښنې سره تاسو څو دقیقې په زحمت وو. له عطاالله زر څخه هم عطاالله زر ته هم بلنه ورکوو تر څو خپله چمتو سوې ډالۍ و استاد محترم ته په خپلو لاسونو وسپاري او ترڅنګ یې اسرار باچا چې له ډېره وخته وروسته یې په تالار کې وینم بلنه ورکوو تر څو راسي او خپله چمتو سوې ډالۍ و استاد محترم ته په خپلو لاسونو وسپاري. او ښاغلی محمد یعقوب سروري صاحب هم یوه ډالۍ د استاد لپاره لري تر څو دغه ډالۍ و استاد محترم ته په خپلو لاسونو وسپاري. ښاغلی یعقوب سروري صاحب چې یوه ډالۍ د استاد لپاره چمتو کړې ده.
ښاغلی اسرار باچا چې د استاد لپاره د ګلانو ګېډۍ چمتو کړې ده او وروسته احمد باچا هم د استاد لپاره ډالۍ لري تر څو د دریځ مخ ته تشریف راوړي او دغه ډالۍ په خپلو لاسونو او سره په څنګ کې محب الله هیوادمل صاحب هم د استاد لپاره ځانګړې ډالۍ لري. هیوادمل صاحب ته هم بلنه ورکړو تر څو دغه ډالۍ په خپلو لاسونو و استاد محترم ته وسپاري. له استاد محترم څخه ډېره مننه چې څو دقیقې مو په زحمت کړی دی. په لیست کې را سره نور نومان نشته که چیرې څوک پاته وي. زر صاحب خپله استاد محترمه ډېره مننه چې تاسو ښاغلی بلال مثال صاحب هم و استاد محترم ته یوه ډالۍ لري نو بلنه ورکړو تر څو راسي او دغه ډالۍ په خپل لاس باندې و مثال صاحب و استاد محترم ته وسپاري. ښاغلی بلال مثال ډېره مننه استاد محترمه کور مو آباد دی. یو ستاینلیک د څراغ راډیو د ادارې لخوا څخه استاد محترمه تاسو ځای ته تللاسي مهرباني یو ستاینلیک د څراغ راډیو د ادارې لخوا څخه زموږ همکار او تکړه پروډیوسر ښاغلی محمود الله امید صاحب ته ځانګړی شوی دی د ښه پروډیوسرۍ په خاطر باندې. ښاغلی حیات خان همت او محبوب مشتاق صاحب یې په خپلو لاسونو و ښاغلی محمود الله امید صاحب ته وسپاري. امید صاحب نو هغه څوک دی چې د راډیو او د خپرونو لپاره یې واقعا هم ډېر کار کړی دی او په حقیقت سره یې هم د دغه ستاینلیک لایقت لري. رشاد صاحب زه په دون دسته باندې نه ارزدم او زه خبر نه وم دا زما مسؤلیت و. تاسو خپل مسؤلیت په ډېره مېړانه او ښه توګه ترسره کړی دی. تاسو بالکل لایقت لرئ تر څو تاسو په دغه ستاینلیکونو باندې لا نور هم وستایل شئ. ډېره مننه له استاد محترم او امید صاحب ډېره مننه. د پروګرام ښاغلی امید صاحب هم یو کتاب و استاد محترم ته ډالۍ کړی دی. استاد محترم ته یو وروستی زحمت له ورکړو تر څو دغه یوه ډالۍ هم ترلاسه کړي او بیا راسي سټیج ته او خپله وینا او احساسات هم ستاسو درنو ګډونوالو او ستاسو درنو اورېدونکو سره شریک کړي. د پروګرام وروستۍ برخه ده. ښاغلی استاد شاعر لیکوال محمد معصوم هوتک صاحب په ډېر ادب او درنښت دریځ ته رابولم تر څو راسي خپل احساسات او خپله وینا ستاسو درنو ګډونوالو او ستاسو درنو اورېدونکو سره شریک کړي. په ډېر ادب او درنښت استاد محمد معصوم هوتک صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. درنو حاضرینو او د څراغ راډیو اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا زه د ځان لپاره ډېر افتخار بولم چې نن ورځ د کندهار ځوانانو مشرانو دغسې یو محفل چې یقینا یې ما زما تر تصور اضافه و دا یې ترتیب کړی دی. خدای تعالی دې تاسې ژوندي لري، خدای تعالی دې تاسې بریالي لري، خدای تعالی دې تاسې ته پر سمه لار باندې د تلو
پیرزوینه وکړي. فارسی کې وایي از فراموشان مبادا هر که ما را یاد کرد. نو تاسې چې زه یاد کړم تاسې د خدای په یاد سئ، مګر په حقیقت کې دا هغه پوړنجې دي په اصطلاح. یو وخت به بیا د دې څخه تاسې هر یو استادان یاستئ، ستاسې د هر یوه په یاد به داسې غونډې جوړېږي. زما دا یقین دی او زما دا ارزو هم ده او یقین مې هم دی چې دغه حاضر مجلس او دغه راز د کندهار او د افغانستان نور ځوانان به دغسې حالت او دغسې درجې ته ورسېږي چې د هغوی په یاد به داسې غونډې کېږي. زه ستاسې څخه بیا یو ځل ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم چې دا زحمت مو ایستلی دی، دا خواري مو کښلې ده او دغسې محفل مو جوړ کړی دی. کور مو ودان، کور مو آباد، زوی مو لوی. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، غونډه مو راسره ولیدله، ویناوې مو واورېدلې د استادانو محترمینو او ترانې یا زمزمې مو راسره واورېدلې. څنګ ته مې د کندهار یو نوموتی او ځوان شاعر اسرار باچا ناست دی. اسرار باچا ول خو په خیر راسې، خوشحاله سوم چې ومې لیدلې. په خیر راسې زرچنار یوټیوب چینل او زمین میډیا ته. سلامونه زر صاحب، ډېره مننه. تاسو ستاسو د چینل ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته احترامات وایم په دې هیله چې ټول دوستان به جوړ روغ یاست. ډېره زیاته مننه. که د غونډې اړوند یو څه راته ووایه، د استاد محمود هوتک صاحب محترمه اړوند څه راته ووایه. د کوربنوی کور ودان دا خو یو بیخي نیک اقدام و او دغه جناب هوتک صاحب چې دی هغه خو نو داسې سړی نه دی چې صفت ته ضرورت ولري، ځکه ټول خلک یې پېژني. خصوصا اوس په کندهار کې د علامه رشاد بابا او حبیبي صاحب و بینوا صاحب و پالوال صاحب د هغو نه شتون که څه هم نسي ډکېدلی، خو بیا هم پر دې مینه باندې داسې خلک خدای موږ ته نور راکړي دي لکه هوتک صاحب چې په ډېرو برخو کې هغه که د ادب و تاریخ و سیاست و په دې ټولو برخو کې که ځوانان و ښه ماخذونو و ادرسونو ته اړتیا ولري، بیا هم دغسې خلک خدای پاک موږ ته چې ته راکړي دي چې د هغو څخه موږ عظیمي استفاده کولی شو. او بیا هوتک صاحب چې دی هغه په خپل ځان کې د یو کتابتون حیثیت لري، په یو څوک سره کښېني هغه یو هر اړخیزه شخصیت دی په اصطلاح په ادبیاتو، شعر و شاعري و تاریخ کې په دې ټولو کې هم ښه کتابونه لیکلي دي او هم د دې کلتوري یا په دې جامعه کې رالوی سوی سړی دی او د دې جامعې د حالاتو څخه ډېر خبر او پوه دی. او په دغه برخه کې موږ کولی شو د خپل کلتوري ارزښتونو پر برابر باندې، ادبیاتو پر برابر باندې د هغه څخه د یو ماخذ په توګه یا حتی د یو کتابتون په حیث استفاده ورڅخه وکړو. ډېره زیاته مننه. ادامه ورکړه. مننه. نو بل د کوربنو څخه ډېره مننه. دغسې خلک لکه جناب رحماني صاحب و هوتک صاحب چې دوی مسافر دي او بیا دلته راځي د خپلې مینې ته، نو دغه قدردانۍ بیا هم لږ دي. خو د کوربنو یو ډېر کور ودان دا د هر ځوان مسؤلیت چې جابېږي چې دلې واوسي او لا ډېره مینه او محبت ورکړي و دغو خلکو ته. چون ما مخکې د دوی پر ارزښتونو باندې زه وغږېدم چې دا هر یو په خپل ځان کې د یو کتابتون حیثیت لري او کولی شي زموږ ډېرې پوښتنې راته جواب کړي په هره برخه کې. که څوک غواړي ځان مسلکي کلتوري برخه یې، ادبي برخه یې، په اصطلاح تعلیمي په دې ټولو کې دی کولی شي موږ د یو ماخذ په توګه د دوی څخه استفاده وکړو. نو د کوربنو بیا هم په بار سره کور ودان چې دوی دغسې یو ښایسته شانداره پروګرام نیولی و چې په هغه کې د هوتک صاحب په مناسبت باندې دغه پروګرام جوړ شوی و چې بیا موږ تاسې ولیدل جناب رحماني صاحب هم دلې و، شیرشاه رشاد صاحب دلې و چې دا هر یو په خپل ځان کې یوه دنیا خلک دي او که چیرې دوی موږ ته بیخي ډېره مینه راکړې ده، د خپل مسلک په ژبه زموږ سره غږېدلي دي او موږ اجتماع ته یې ډېر خدمت کړی دي. نو موږ ته چې خدای پاک توفیق راکړي چې د دوی په پوره ډول قدردانۍ وکړو، احترام یې وکړو او دغسې نور پروګرامونه ورته ونیسو تر څو د دوی تعظیم په پښې کې وسي، دوی ته مینه ورکول سي او دوی لا هم که څه هم د عمر په لحاظ پنځوري خو بیا هم ډېر ځوانان زړونه یې ډېر ځوانان دي لا هم اخته دي، یعنې ځوانانو یې ډېر کار اوس هم کوي او مخکې هم کړی دي. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. نو دا چې ما یادونه وکړله چې اسرار صاحب، اسرار باچا زموږ ستاسو ملګری دی، شاعر دی، داسې تیاره ماده چې در څخه اورو هغه که څه لږ هم وي. فقط یو دوه بیته به درته ووایم زر صاحب. شاید هغه په ډېر څه نیسو. اوس دا دوستان به موږ ویني، دوستانو زیات د ملګرو د مابین ځای راولاړ کړل، مخکې هم برنامه په لاس نه وه راکړی، فقط یو نظر به راکړې، اوس شعر هم غواړي.
نو نه په عشق کې لیونیس و نه بې هوشه بې ادراکه واو نه په عشق کې لیونیس و نه بې هوشه بې ادراکه نه غمی وطن خالص و د مغول له تاړاکه زما د آب و دانې کوره زما شیرینه کندهاره یوه چغه در ډالۍ ده د زخمي زړکي له چاکه ډېره زیاته قدرمنو ملګرو لیدونکو اسرار باچا مو راسره ولیدي او واورېدي څنګ ته مې ناست دی بلال مثال دی نو یو مثال دی د ځوانانو مثال صاحب د معصوم هوتک صاحب محترم په اړه باندې غونډه کې تاسې هم ګډون درلودی د هوتک صاحب اړوند یو څه راته ووایه او د دغسې غونډې اړوند راته ووایه چې دغسې غونډې زموږ ستاسې یا د لیدونکو دپاره ځوانانو دپاره څه حیثیت لري ډېره مننه زر صاحب سلامونه ټولو ته خدای دې وکړي چې ښه به یاست د هوتک صاحب او نورو استادانو اړوند واقعا دوی هغه خلک دي چې پر موږ ډېر حق لري دا چې دلته یې ځوانانو دغسې مراسم ورته نیولي وه د دوی لپاره ستاین غونډه جوړه کړې وه دا دغو ځوانانو تر یو حده خپل مسؤلیت ادا کړي په عموم کې باید په ټولنه کې دغه شی عام سي او دغسې استادان چې په کلونو کلونو یې استادي خواري یې کښلي دي باید هغه خپله ثمره وویني باید په ژوندون یې تشویق کړو واقعا ډېر ښه کار وسو او ډېر د یو خوشحالۍ پروګرام و زما لپاره بیا بیخي ډېر خوندور پروګرام و د استاد هوتک صاحب تر څنګ مې د نورو استادانو سره ولیدل چې ډېر یو خوندور کار وسو ډېره زیاته مننه یو بیت لنډۍ کاکړۍ یو شی درڅخه اورم ډېره مننه خوله درځي بس داسې ارجنټ تیار ډېره مننه زما پر خوله خو ټول عمر د ملا بابک ما اوس درته ویل چې د عطایي صاحب ارشاد شیخ یې څاري د پله نښې ما یې کور لیدلی دی ده کتلې د عشق تورې ما یې زور لیدلی دی دا اوږده کیسه د زلفو دا لنډۍ دعوه د زهد ده یې تار لیدلی نه دی ما یې تور لیدلی دی پښتنې په کتو نه دي ګرانې زما ابۍ ویل ورور یې ګوره خور یې غواړه ما دې ورور لیدلی دی او ډېره مننه خیر اوس پنجابي تیل یې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس خدای خیر مو کړي پښتو ته خان لاور لیدلی دی ډېره مننه د مثال صاحب څخه هم او ستاسې څخه هم چې تر دې دمه راسره واست ورځو د څراغ راډیو مسؤل ایت خان همت سره د زړه خوا لیدونکو بالاخره رالو د څراغ راډیو د مؤسس او مسؤل سره زموږ ستاسې ناستې ولاړې انډیوال او زموږ پیر همت صاحب محترم اول خو زرچنار یوټیوب چینل او چې سمین میډیا ته په خیر راسې خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله به ډېره مننه زر صاحب مبارکه تا ته هم سلام وایم ستا ټولو مینهوالو ته چې ستا چینل څخه چې تا موږ ته چې دا ګړۍ ویني ټولو ته سلامونه وایم ډېره زیاته مننه دغه لیدونکو د غونډه چې مو راسره ولیدله ټول د دې کریډټ چې دی هغه همت صاحب ته ځي دا غونډه د په زیارو په هڅو باندې جوړه سوې وه او بالاخره ښه په خوند سره پای ته ورسېده همت صاحب څنګه داسې یو سوچ در پیدا سو چې دغو خلکو په اړه یا د معصوم هوتک صاحب محترم په اړه داسې یو غونډه را جوړه کړي او دوی راوبلې ډېره مننه زر صاحب دا یو اړتیا ده متاسفانه په موږ کې دغه رواج و چې کله څوک به مړ سو بیا به موږ ته ستاین غونډې ورته جوړول یا اوس هم جوړېږي موږ ته ډېرې وینو بیت ما په خپرونې په سر کې ویلي چې ژوندی وم تا به ویشتمه په کاڼو اوس مې څه لږ کلی د قبر کاڼ نو موږ هماغه خلک یو چې ژوندي وو په کاڼو مو ویشتله کله چې مړه سو بیا مو د قبر کاڼې ښکلول نو دغه فکر زما سره بیخي له ډېره وخته و یوازې دا اوس نه دی چې دا موږ شروع کړې ده په الهام ادبي بهیر کې د نن څخه 4 کاله مخکې موږ دغه پروسه راپیل کړله چې لوی لوی شخصیتونه مو هلته هم وستایله د هغوی دپاره مو پروګرامونه نیوله نو اوس مو چې کله څراغ راډیو فعاله سوه تقریبا زموږ اوس 8 میاشتې 9 میاشتې فعالیت کېږي نو ښه مو دا وبلله چې دغسې یو غونډه بیا ولرو او دغه سلسله بیرته جاري وساتو ډېره زیاته مننه او دا زموږ ستاسو دپاره یو ډېره ښه موقع هم وه چې معصوم هوتک صاحب محترم د لې شتون درلودی په څنګ کې رحماني صاحب شتون درلودی یعنې دا هغه خلک دي چې اکثره وخت مسافر یې زموږ څخه بس د خدای پیرزوینه ده کله چې سړی اراده وکړي نور کارونه خدای خپله سموي باور وکړه دغه خبره غونډه چې تاسو ویله چې ټوله کریډیټ یې ده ته ځي او ټوله ځان ده ستړي کړي دا بیخي په یو کوچنۍ هڅه وسوه تاسو غوندې ملګري وه تاسو غوندې یاران وه چې زما تر شا ولاړ دي او هر وخت لیدلي دي نو په یوه هڅه باندې خدای پاک دونه کارونه سم کړل چې رحماني صاحب له کومه ځای څخه زموږ سره مېلمه سو او معصوم هوتک صاحب د کومه ځای څخه راغلی
نو بس یې سړی اراده د خیر وکړي نور کارونه الله خپله وسموي. ډېره زیاته مننه. د نور ملګرو سره مې مرکې وکړې، ما داسې یو نقد شعر راته ووایست. نو ستا خو ماشاءالله دي حافظه هم زموږ رقم نه ده، یعنی ډېر شان نقد ویلی سې، بس چې هغه څه ذهن ته درځي هغه را سره شریک. ټلیفون څه مرسته وغواړم ته خوا به دې بعد یا اوس خو باره بیا زموږ دپاره لا دغسې یو دانه دوه به اضافه در څه وه. او تا همت صاحب یو خبره وکړه، دا چې زما اواز دوستان پر ورسېږي د زر صاحب نو بغیر د اختر د رخصتۍ څخه زما نه پوهېږي چې دی ماښام د کاره څخه راوتلی نو دا مې بختور دغه دی چې دی ما سره دی ما پر ګران زه خو نو بیا به کلام خود خپله جالبه دا د زما مصروفیت هغه وخت شروع کېږي چې د خلکو رسمي وخت خلاص شي، زما رسمي وخت شروع شي، یعنې د مازدیګر ماپښین څخه زما رسمیت شروع کېږي بیا د شپې تر ناوخته. ډېره مننه. ارشاد یې غزل د ته غزل پیدا کړه. هغه ورځ په فیسبوک کې ګرځېدلم د یو زموږ ستاسې د ښار تکړه هنرمند یو سندره را باندې پېښه سوله، نشه راوغږوه دغې یمنه. دا شعر داسې خوند راکوي، بیا په دا ذهن کې را داسې شی راولاړ سو چې دا شعر داسې شناخته یېسي چې دا به نو د چا یي او څونه ښه شعر دی، څنګه خوندور لفظونه یې سره وډلي دي. خو په دغه کشمکش کې ومه چې هنرمند آخري بیت ته ورسېدی او د پیر صاحب نوم یې یاد کړي، نوم یې چې رښتیا سېدو نوم طبیعت سم سو، داسې په خوشحاله سوم لکه دا شعر چې ما خپله لیکلی یو رقم خوند یې راکړ. ارشاد غزل د بې له تا که څوک ویني نو دا دې وي، بې له تا که څوک ویني نو دا دې وي، سترګې زما دواړې نابینا دي. واه خلاص چې وي بیا لاس د مشکلاتو خو، خلاص چې وي بیا لاس د مشکلاتو خو، مور چې وي چټۍ دې وي دعا دي. خلاص چې وي بیا لاس د مشکلاتو خو، مور چې وي چټۍ دې وي دعا دې وي. هر څه د جانان مې خپل ګڼلې دي، هر څه د جانان مې خپل ګڼلې دي، د جانان مې خپل ګڼلې دي، خدای کې بېلتون هم مې پر ما دي. هر څه د جانان مې خپل ګڼلې دي، خدای کې بېلتون هم مې پر ما دي وي. سیوری مې ستا بد لکه رکیب ایسي، سیوری مې ستا بد لکه رکیب ایسي، بد لکه رکیب ایسي او ستا د پاکه مخه سایه دي. سیوری مې ستا بد لکه رکیب ایسي، ستا د پاکه مخه سایه دي. او نه غواړم څوک اوبو یوړم، نه غواړم څوک که اوبو یوړم، ما پسې که چیغې وي نو زما دي وي. نه غواړم څوک که اوبو یوړم، ما پسې که چیغې وي نو زما دي وي. زه و جانان دواړه څنګ پر څنګ ناست وو. دا بیت سمین صاحب ته ډالۍ. زه و جانان ما خو ځان ته راځي. زه و جانان دواړه څنګ پر څنګ ناست وو، بس که د کال ښه ټوکوي دا دي. زه و جانان دواړه څنګ پر څنګ ناست وو، بس که د کال ښه ټوکوي دا دي وي. خدای د جنتو دپاره نه غواړم، خدای د جنتو دپاره نه غواړم، یم دې په توژغ کې خو رضا دي وي. خدای د جنتو دپاره نه غواړم، یم دې په توژغ کې خو رضا دي وي. یار که پکښې نه وي نو همته ژوند، یار که پکښې نه وي، یار که پکښې نه وي نو همته ژوند، لمونځ که چیرې هم وي نو قضا دي وي. لمونځ که چیرې هم وي نو قضا دي. بېشک یو بل اورو هغسې عاجزۍ وینم ډېر درسره. دا ستا غم مې پر سر کښېني چې اوږده سي، دا ستا غم مې پر سر کښېني چې اوږده سي، مازدیګر چې زما دوه چنده سایه سي. چې له قهره سترګې پټې کړې ما وژنې، چې له قهره سترګې پټې کړې ما وژنې، دا بلا هلته را کښېني چې بیده سي. او زما وجود لکه زما و ستا اړیکه، زما وجود لکه زما و ستا اړیکه، وجود لکه زما و ستا اړیکه، په وړه پلمه ریچا سي. خلک وایي کلمې د مرګ په وخت کې، خلک وایي کلمې د مرګ په وخت کې، ته چې راسې نو پر خوله زما ټپه سي. او ته چې هر څومره زړېږې زما کېږې، ته چې هر څومره زړېږې زما کېږې، مسکینان نغه میوه خوري چې زړه سي. بیا به پوه سې چې تصویر کې هم نفس سته،
بیا به پوه سې او چې تصویر کې هم نه پسته که خبر مې څوک د ورکې پکې ساسي بیا به پوه سې چې تصویر کې هم نه پسته که خبر مې څوک د ورکې پکې ساسي او ته د چپ طرفه مه راځه لمر مخکې دا ډېر جالب ته د چپ طرفه مه راځه لمر مخکې قیامت کېږي نور به ختمه زمانه سي او پښتانه اصحاب کهف دی همته پښتانه اصحاب کهف دی همته د دنیا سره کچيري پرتله سي ډېر مننه قربان لیدونکو همت صاحب مرا سره واورېدی څنګه ته مې سمین ناستي دغه خپرونه یا دغه ولاګ دغه پروګرام چې انشاءالله د زرچنار یوټیوب چینل او د سمین میډیا دواړو څخه به نشریږي تر دغه ځایه مو را سره ولیدي کور مو ودان چې موږ مو وزغملو او د درنو استادانو ویناوې مو را سره واورېدلې ښه شعرونه مو را سره واورېدله نور موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان تاسې هم پر خدای سپارو سمین صاحب څه ورته وایه دوستانو بیا هم ډېره مننه چې در دغه لحظې مو وزغملو پروګرام مو را سره وکتئ موږ دوه مو شاید ډېره وخته وروسته پرې یوه سکرین ویني نو زما دپاره د ویاړ ځای هغه و چې زه د لومړي ځل لپاره پر زرچنار یوټیوب چینل باندې راغلم ډېر خلک بیا هم دغه طریقې څخه پېژني که اوس زما چینل هر څونه ګروت کوي وده کوي یو علت پیدا یي چې خلک ما په معلم صاحب پېژني د زرچنار په چینل کې نو دا یم یو ځل بیا د زر صاحب سره په یوه سکرین کې یم تاسو مې وینئ یو خدای دې وکړي چې فرصتونه نور هم ډېر سي موږ بیا هم پر یوه سکرین راسو نو د زر صاحب یم کور ودان چې ننني پروګرام کې ګډون راسره وکړي دی د ډېرو مصروفیتو سره ما مخکې د سکرین د کیمرې د شا څخه راږغ کړله ما زر صاحب په دا وخت کې فارغه نه یي او زما نه پوهېږي بیخي په دا 2009 څخه بلکل بیا تر اوسه پورې داسې وخت نه دی راغلی چې زر صاحب دې په دا رسمي غونډه کې زموږ سره ګډون کړی او بس یوازې فضا کې پیدا کېږي موږ کله کله هلته ورځو نو نن یې ځان فارغه کړي دا نو په کندهار کې ګویا کې په لومړي ځل داسې پېښېږي چې یو کس په خپله خوله اقرار کوي او هغه دا کس دی چې زه د پلاني د طریقه څخه اوس دا پر پلاني سټیج باندې یم نور شکر دی دا شی په کندهار کې مطلق شخصا بیا زموږ په فیلډ کې ختم دی هیڅوک نه وایي چې دا د پلاني کومک یا د پلاني په خاطر یا د پلاني په هڅه خو دا غټ خلک او هوښیار پوه خلک دغه خبره کوي چې هغه سمین صاحب دی نو که زموږ د چینل څه لومړی ښکاره سوی دی که په خپله منځته راغلی دی خو چې خپله په ځان کې یو جوهر ونه لري مخته نسي تللی نو هغه سمین صاحب ژوندی مثال دی چې دغه دی په خپل همت او په خپل کوشش سره پر یوازې سر باندې مخته روان دی بس ستاسې مینه د زر صاحب واقعیت زه نور په دې خاطر څه نه وایم چې هغه زما چې زړه دی هغه خبرې ټولې بس په دغه یوه خبره کې خلاصومه چې بس دا یوادي زرچنار دي یاران دي او چې هر سړی نفرت نه لري بس هغه خلک ژوندي نو بس پر الله مو سپارو دوستانو ښه وخت او ښې چارې